بنو کې د تحصیل بکاخیل د نام او مقام پر ضد چې د ممندخیل او جنیخیل قبیلونه کم غږونه راپورته کیږي او په احتجاجونو باندې لاس پورې کړی شوی دی. د صوبایي اسمبلی غړي او د تحریک انصاف رهنما ملک شامحمد خان دغه احتجاجونه او غږونه یو بهراني سازش ګڼي او وایي چې دغه خلک یا خو د حقیقت نه خبر ساتل شوي دي او لا د شکست خور د سیاسي مخالفینو په سازش باندې راپورته شوي دي، کوم چې ولس ته د مخ د ښودلو قابل او باوري نه دي پاتې شوي. موسمي مرغونې سره بل ایشو نشته چې دې چاته ووایي چې دا چار مو کړي د مې وطن خدمت کړی دی. تاسو وکړئ داسې چیرې نه دي شوي چې په یوه دورې حکومت کې څلوېښت تحصیلي نه باندې تر شوي دي. په خپل دور کې دې دا چارې کړي یې نه دي. که دې کړي وای موږ نن دومره ټف ټایم نه وای چې د کیم په موږ باندې ټینشن دی چې نه روډي نشته نه پلي نشته. د صوبایي اسمبلی غړی ملک شامحمد وزیر دا هم وایي چې د تحصیل بکاخیل د پاره نام او مقام د 15 وړو یونین کونسلونو د مشرانو سره د صلاح او مشورې نه وروسته خوښ کړی شوی دی چې نن هم هغه مشران د دوی سره په میدان ولاړ دي او د تحصیل باره کې د هر ډول پروپاګاندا د مخې نیولو هڅې کوي. دا فیصله های کورټ ها کړی دی په یو ورنه په 2 ورا کړی دی 2 ورا خلک های کورټ ته تللی او په پښتنې خپل جرګې په روایت هغه کومینه مشکل نه ولیدي هغه خپل فیصله کړی دی 2 ورا یو ور د مویس په کیر کې او یو ور په آزاد منډي وغینا بعد زیتوس نه د معلومات کړه چې تحصیل او 7% د شامحمد د کیر دا 8 کیلومتر او 20 کیلومتر لري دي همو په کې قیمت ذاتی فائدہ دو. ایم پی ای ملک شامحمد وزیر په خپلو سیاسي مخالفینو باندې غږ کړی چې د تحصیل د مخالفت کولو په ځای د چرته سیمه ته یوه د ترقی منصوبه راوړي او خپله کارکردګي د منفي کارونو په ځای په مثبت شکل کې ولس ته ور وښایي. د کیمرامین آفتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.